السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که چیرې ستاسو کشران په خپل موبایل کې انټرنیټ استعمالوي نو دغه سټرینګ باید تاسو خامخا د هغو په موبایل کې وکړئ. کله چې تاسو دغه سټرینګ د هغو په موبایل کې وکړئ نو بیا کله هم هغه په خپل موبایل کې غلط شی سرچ کړي نو هغه ته به په خپل موبایل کې غلط شی نه راوړي، ځکه د هغو په موبایل کې به غلط شی بلاک شوی وي. نو که چیرې ستاسو کشران په موبایل کې انټرنیټ استعمالوي نو دغه سټرینګ باید تاسو خامخا د هغو په موبایل کې وکړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو دوستانو له خپلو ورونو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي. او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان اول به سمپل تاسو د دې موبایل در واخلئ او د دې په موبایل کې به کروم براوزر خلاص کړئ. کروم براوزر په هر موبایل کې لزانه وي، نو سمپل به تاسو د دې په موبایل کې کروم براوزر خلاص کړئ. کله تاسو د دې په موبایل کې کروم براوزر خلاص کړئ سرچ ته براسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ google.com. کله تاسو google.com ولیکئ نو سمپل په دغه گو بٹن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو google.com ولیکئ او په گو بٹن باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به د ګوګل دغه رقم مین پیج خلاصي. نو به تاسو دلته لیک لاندې راسي هلته یو بٹن د سیټینګز، په دغه سیټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې ګوره اول اپشن د سرچ سیټینګز، په دغه سرچ سیټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سرچ سیټینګز باندې کلیک وکړئ دلته ګوره زه تاسو ته دوه سیټینګونه درښیم، هغه دواړه سیټینګونه به تاسو دلته کې وکړئ. ګوره په دې کې دویم اپشن د سیف سرچ فلټرز، په دې ګوره په دغه اول یو شو ماس ریلیونټس ریزلټ په دغه باندې ګوره ټیک مارک لګېدلی ده. نو په دې کې دا دویم اپشن چې ده فلټر ایکسپلیکټس ریزلټ، په دې باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ. یو سیټینګ خو دا سو. دویم ګوره په دې کې په دا ویډیو کې په دغه ډو ناټ اټو پلی په دې باندې به تاسو ټیک مارک ولګوئ. لاندې به راسي هلته سیو بټن ده، په دغه سیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره دلته وایي یور پریفرنسز هیو بین سیوډ، ګوره وایي دغه سټینګونه ټول دلته سیو سو. نو دوستانو اوس کله هم دوی په کروم براوزر کې غلط شی سرچ کړي نو دوی ته به غلط شی نه راوړي، ځکه هغه موږ په دې براوزر کې بلاک کړل. او هو دوستان ګوره که چیرې دوی په خپل موبایل کې یو بل براوزر هم انسټال کړی وي یا یو سی براوزر انسټال کړی وي یا یو پیرا براوزر انسټال کړی وي نو په هغو براوزرانو کې به هم تاسو دغه سټینګ وکړئ. ګوره اوس مثال په دې موبایل کې یو سی براوزر هم انسټال ده، نو سمپل به تاسو بیا یو سی براوزر هم خلاص کړئ. کله تاسو یو سی براوزر خلاص کړئ سرچ ته براسئ او په سرچ کې به تاسو ولیکئ google.com. کله تاسو ته google.com خلاصي لاندې به راسي سټینګز ته، په سټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ، په سرچ سټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ او په یو سی براوزر کې به هم تاسو هغه دوه سټینګونه وکړئ. نو دوستانو یعنی هر براوزر چې انسټال کړی په ټول براوزرانو کې به تاسو هغه سټینګ وکړئ. کله تاسو دغه سټینګونه د دې په براوزرانو کې وکړئ نو بیا دې هر ځای هر کوم غلط شی سرچ کړئ نو هغه به دې ته په موبایل کې نه راړوي، هغه به دې په موبایل کې بلاک شوی وي. نو دوستانو ویډیو خامخا له خپل دوستانو سره شیر کړئ، له خپل ورونو سره شیر کړئ تر څو هغه له دې څخه فایده واخلي. او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.